سلامونه ملګرو، هیله لرم روغ به یاست. ملګرو، په نن ویډیو کې زه تاسو ته داسې یو اپلیکیشن ښیم چې هغه د هر پروګرام چې تاسو غواړئ د هغې نه ویډیو په ډیر کم وخت کې ډاونلوډ کوي. نو زه تاسو ته هغه اپلیکیشن ښیم چې څنګه کولی شو چې موږ تاسو دغه ډاونلوډ کړو. د دې لپاره راځو پلی سټور ته به تاسو راشئ. دلته به ملګرو ولیکئ ویډ لایک به سرچ کئ. دغه دی ملګرو، دغه به تاسو ډاونلوډ کئ. اوس راځو څنګه کولی شو ملګرو چې د دې نه موږ تاسو ویډیو ډاونلوډ کړو. زه راځم فیسبوک ته، زه د فیسبوک نه ډاونلوډ کوم. ملګرو دغه ویډیو ده، دغه درې خطونه تاسو ګورئ، دغه باندې به کلیک وکئ. اخري تاسو ګورئ کاپی لینک به کلیک کئ. را به شئ ویډ لایک ته راځو ملګرو. ډیر یو زبردست او ډیر ښایسته اپلیکیشن دی ملګرو، او تقریبا داسې د 15 منټو ویډیو دا تقریبا په 1 منټ کې دغه کې ګورئ ملګرو. دغه ګورئ ما د فیسبوک نه هغه لینک کاپی کو. اوس راځو پاس خانه کې، تاسو دا سپینه خانه وینئ خالی، دغه کې لیکلي کاپی اینډ پیسټ URL ټو ډاونلوډ. دې سپینه خالی خانه کې به تاسو کلیک وکئ. بیا به دغسې زور ورکئ ملګرو، بیا به راشي پیسټ. دا به دلته پیسټ کې ما پیسټ کړو. بیا به وښي ملګرو ډاونلوډ. ګورئ ډاونلوډ باندې ما کلیک وکړو، زموږ ویډیو شروع شوله. زه تاسو ته ښیم چې دا ویډیو ډاونلوډ شي. وبخښئ ملګرو زما نټ لږ سلو دی. ګورئ ملګرو دغه ویډیو ګورئ ډاونلوډ کیږي. نو تاسو په همدغې طریقه کولی شئ چې ویډیو ډاونلوډ کړئ. ګورئ ملګرو ویډیو ډاونلوډ شوله، ګورئ څومره زر یې ډاونلوډ کړه. نو تاسو هم همداسې کولی شئ چې تاسو د دغې نه ویډیو ډاونلوډ کړئ. ګورئ ملګرو دلته تاسو ته آپشن یې ښایي. ګورئ ملګرو دغې پروګرامونه دغه کم سکرین باندې چې تاسو ونیئ، هغې کې ویډیو دی، ټیک ټاک دی، انسټاګرام دی، فیسبوک دی، واتساپ دی، دغې ټول نه تاسو کولی شئ چې ډاونلوډ کړئ. او دا اپلیکیشن چې دی ګمان کوم دا نوی دی، تاسو دغه ډاونلوډ کړئ او ډېر ښایسته کار کوي. ویډیو مو خوښه شوي د ملګرو سره شریک کړئ. ډېره مننه او زموږ چینل سبسکرايب کړئ.